سلامونه جوړ په خیر ستړي مشئ د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت کې یو او بیا راغلی یو د سراچې پول ته نو وموغتل تر څو تاسو لپاره یوه خپرونه د سراچې له پول څخه ثبت کړو دلته نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې د ژمي موسم دی او دغې پله کې ډېر زیات بیروباري دې پله لاندې چې دی ښایسته اوبه روانې دي او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته پکې ګازرې وینځي ترڅنګ یې پکې شلغم وینځي چې د دې موسم کې دغه پول ډېر زیات بیروبار او ګړه لري نو موږ هم راغلي یو چې یوه خپرونه پرې تاسو لپاره ثبت کړو نو موږ سره به د سراچې د پول څخه څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ په دې پول لاندې برخه کې چې کوم هېوادوال په کار مصروفه دي هغوی سره به خبرې اترې هم ولرو په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او خوند ترې واخلئ یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه سراچې پول کې یو تاسو ګورئ چې دلته زموږ ډېری هېوادوال چې دی په مختلفو کارونو لګیا دي نو تاسو ګورئ چې دلته څوک شلغم وینځي څوک ګازرې وینځي او بیا بیرته چې دی همدې ځای څخه مختلفو دوکانونو ته ځي ترڅنګ یې زموږ زیاتره هېوادوال د سړک پر غاړه هم خرڅوي نو ماشاءالله دغه ځای چې دی د ژمي په موسم کې ډېر زیات بیروبار لري چې تاسو ګورئ د شلغم او ګازرو سیزن دی او زموږ مختلف هېوادوال دغه ته لګیا دي ماشاءالله په مختلفو کارونو مصروفه دي نو ما سره ترڅنګ یو ورور ولاړ دی فکر کوم دا دلته شلغم مینځي دا چې دا شلغم د دوی خپل پټي دي او دلته کار کوي دا موږ ته معلومات هم راکړي او دا به راته ووایي چې د ورځې په اوږدو کې څومره شلغم دوی دلته مینځي او له دې ځای څخه کومو نورو ځایونو ته ځي وروره سلام ستړی مه شې په خیر راغلی خیر اوسې مننه ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني ما نوم واحد الله ده دغلته سراچې دې خوړ کې د شلغمو کار کوم بس د ورځې مزدوري راکوي او شلغم مینځو او بس اوبه خو به ډېر یخې نه وي نه اوبه ښې دي انشاءالله هغه اول سبای کې لږ یخ وي بیا څه دومره یخې نه وي دلته چې موږ ګورو که نه اکثره وروڼو ورسره موزې اغوستې دي دغه موزې نو بیا یو څه ښه راځي ولا موزې ورته هم ویلې خو را به وړي درته را به وړو نیکان وایي دا راته ووایه تاسو دا شلغم مینځئ که نه د ورځې په اوږدو کې به څو منه مینځئ د من په حساب باندې او له دې ځای څخه دغه شلغم نور چېرته ځي دا د ورځې چې دا دغه هغه سره کار چې زه کوم مقصد سره 1200 منه 1400 منه شلغم د ورځې ورته مینځم او دا هم دغلته خرڅېږي چې د کابل ته کونړ ته لغمان ته لوګر ته او ګردیز ته ځي که دا راته ووایي چې څنګه دې نرخونه اوس څه کال تېر کال سره څومره فرق کوي پروس کال ښه و که څه کال ښه دي پروس کال یې ریټونه چې دا 10-15 روپۍ او څه کال یې ریټونه چې دا 20 روپۍ 19 روپۍ داسې ریټونه دي یعنې سږنی کال شلغم هغه یې لږ کم ده ریټونه اوس انشاءالله ورځ په ورځ نور جګېږي چې دا او که دا هم راته ووایي چې دغه ستاسو نیک دا کوم شلغم چې دلته راوړي که نه تاسو یې دلته وینځئ که نه روزانه باید هغه خپل پټي دي که نه هغې مخلي بیا نه دا اجاره اخلي یعنې جرب چې دا 15,000 14,000 بس مختلف ریټونه دي جرب 1000 منه 1200 منه شلغم کاروبار روان دی هغوی به اخلي یعنې کاروبار تاسو هم زمینه برابر ده هغوی به کې 100 روپۍ دغه هلکان دي دغه هم د ورځې دغلته 1 روپۍ پیکټ ډکوي چې دا موږ ته 200 روپۍ راکړي یعنې د ټولو کاروبار الحمدلله ښه ټیټ روان او که دا راته ووایي چې دلته دغه کاروزګار چې دی که نه فقط د ژمي په موسم کې که نه په اوړي کې وي نه دا خاص د ژمي په موسم کې چې دا د قوس جدي دل وي دغه 3 میاشتې چې دغه سیزن د شلغمو ده
بیا دینه بعد چې دا رومي ټینډۍ دغه حاصلات راوځي د ننګرهار هغه بیا منزل کېږي نه که نه صرف همدغه شی منزل کېږي منزل دغه غواړي بس دغه ګړسمې لاس کې ده او په دغه مینځو دغلته یې راواره ورته بس دوی سهار کې چې دا ډېر له لغمان نه کونړ نه چې د عین تر نورستانه پورې چې دغه شلغم ځي ګردیز ته پکتیا ته پکتیکا ته ګازره مولی شلغم چې د ګوپیان دغه روانې چې د تاسو خپله وینئ چې دغه ساحه او دغه چې دا کوم ډول چې کار کوي که نه چې دغه پاکټونه ډکوي تا مخکې یادونه وکړه که نه چې پاکټ په 2 روپۍ باندې دا به څو پاکټه د ورځې ډکوي دا د 1.5 سل پاکټه 180 پاکټه چې د سحر و 9 بجې کار شروع کړو چې دا بس مازدیګر ماښامه پورې چې دا دغه کار کوي یاره او چې دا بس ماښام چې د 180 1.5 سل روپۍ دا کور ته وړي او ښه خوشحاله دي ډېره مننه ژوندی اوس کور ودان څه کول پکار د حکومت په دې برخه کې تر څو تاسو لپاره څه وکړي د افغان سبزیو لپاره باید څه وکړي هغوی بس د حکومت لپاره موږ دغه هغه لرو چې دې ته مارکیټونه پیدا کړي بار لاړه سي چې دا او دلته داخل چې دا ریټونه چې د بیخي ارزانه دي 19 روپۍ او 20 روپۍ چې دا خو بیا هم د خدای نه شکرداري چې موږ داخل کې چې دا ریټونه کوي چې دا ولس هم ډېر غریب ده چې دا بس دغه ورته ورسېږي چې دغه مخه ده په همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو نه مننه الله مې عزت وکړه څراغ دی د موږ پوښتنه م وکړه الله م درانده لره هر کله م الله راوله خوشحاله اوسئ ډېره مننه نو لیدونکو را سره اوسئ ماشاءالله تاسو ګورئ چې دلته ډېر زیات بیروبار دی نو څوک شلغم وینځي څوک ګازرې وینځي څوک دغه څه چې دی په موټرو کې باري هغه خپلو دوکانونو لپاره سټورونو لپاره یې وړي تر څو هغوی هم پې 100 روپۍ حلاله نفقه پیدا کړي نو را سره اوسئ دلته به انشاءالله موږ سره ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ دلته به له نورو هېوادوالو سره خبرې اترې هم ولرو کوم چې دغلته په روزمره چارو بوخت دي بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو همدغې پل کې یو او یو بلې برخې ته راغلو تاسو ګورئ چې دلته زموږ ورونه لګیا دي او دغه افغانستان ښکلې او په زړه پورې ګازرې مینځي تاسو ګورئ چې څومره ښایسته او ښکلي حاصلات ورکړي دي تاسو ته به ښکاري چې ماشاءالله څومره اوږدې دي تقریبا 25 سانتي خو به ښکاري تاسو ګورئ چې یوه دانه پکې فقط دومره غاټه ده نو الحمدلله په افغانستان کې چې دی هر شی ښایسته او ښکلی حاصل ورکوي که هغه میوجات دي تر څنګه دغسې ترکاري باب دي او که تازه میوې دي نو تاسو ګورئ چې زموږ هېوادوال لګیا دي څوک د ګازرې وینځي او څوک چې دی پلاستیکونو کې اچي او هغه خپلې روزمره چارې دغلته ترسره کوي نو حاصلات دي نو د افغانستان او بیا هم په زړه پورې حاصلات د سږ کال د ښایسته ګازرو هغه هم د سراچي د پول نو ورو ما سره تر څنګ ناست دی تاسو ګورئ چې دا اوس هم ګازرې خلطه کوي او پلاستیک یې اچي تر څو بازار لپاره عرضه شي نو ده سره هم خبرې اترې کوم چې دغه ګازرې دوی خپله کرلې که نه له کوم بلې څخه راځي دوی دلته چې دی خپلې روزمره چارې پې سرته رسوي مزدوري کوي خپلې دي
ټول معلومات تاسو لپاره ترلاسه کوو. راسره اوسئ، دلته به انشاءالله موږ سره انځورونه ووینئ او ورور سره به خبرې اترې هم کوو. وروره سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. وروره ښه یې جوړې ته ودې ښه ده؟ خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ عزتمن انشاءالله دې وبخښه، ته څنګه یې ښه یې؟ ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې عارفالله دی. عارفالله وروره څنګه یې؟ ژمي سره سال دی؟ ښه یې، ورسره شکر دی، د الله رحم دی. تاسو ټوله مخه اوبو سره ده، یو څه به یخي اوبه یخې دي. او ته خپله نه مینځې که نه؟ زه خو دا بس دا ملګري مې کار کوي که نه. دا راته ووایه چې دا ګازرې دې خپلې دي که نه کوم پټی دې اخیستی دی دلته راوړی؟ دا مې وروره خپلې دي، دا ګازرې خپلې دي؟ او خپلې مې. ماشاءالله ماشاءالله. څومره ښایسته حاصل ورکړی دی. ښه دي انشاءالله، بیخي شکر دی. دا راته ووایه چې تا ته خو معلومات کېږي که نه چې په روزګني کال حاصل دې ښه و که څه کال ښه و؟ یاره څه کال انشاءالله ښه دی بیخي. څه کال؟ او څه کال ښه دی. لکه مثلا دا پټی به څومره څومره به کړي تر اوسه پورې؟ دا خو هره پټي پورې خبره ده که نه. کوم پټی چې لږ تیاري او ښه یې ډېرانونه ډېر خوړلي که نه او سري، نو هغه ښه حاصلات ورکوي. کوم یو پټی چې لږ د هغې کمزوري هغه حاصلات صحیح نه ورکوي. لکه داسې یو جریب چې دی که د پاکټ په حساب باندې څو پاکټ ورکوي؟ یو جریب یې 800 منه کوي. 800 منه. او بیا خو چې داسې ګازرې ماشاءالله دا خو په یو 19 بیا وړي که نه؟ نه امره نه کوي، امره نه کوي. هو بس دا 800 منه 1000 منو پورې کوي چې ښه ګازرې 1000 منه کوي جریب. دا راته ووایه چې نرخونه څنګه دي څه کال د ګازرو تېر کال سره فرق کوي که نه هماغه شی دي؟ یاره تېر کال نه څه کال ښه دي نرخونه یې. ښه دي؟ او ښه دي. ځینې دوستان خو وایي چې په وروسته کال خو څه کال ارزانه شوي بیرته؟ نه هغه هسې پروسه کال یې ریټونه ډېر ارزانه و د ګازرو، څه کال یې ریټ ښه دی. او دا تاسو اوس دغه ګازرې خلطه کوئ که نه وینځئ که نه، دا بیا دې نه بعد چېرته وړئ؟ دا کابل ته ځي. کابل نه ټولې؟ ټولې کابل ته ځي. ځینې خو چې موږ ګورو دا موږ بعضې ورونه چې دی د سړک په سر هم خرڅوي پاس پول سره. او پول سره هم خرڅوي، هلته خرڅوي څوک کابل خو زیات دي کابل ته ځي. کابل ته؟ هلته یې خپله لېږي که نه ورسره ځې؟ نه نه ځم، تجاري وړي. تجاري وړي. او دا راته ووایه چې کله مثلا دغه سیزن شروع شي که نه د ګازرو ستاسو مثلا چې هلته وینځئ او وباسئ، تا سره څومره کسان مصروفېږي چې ورته د کار زمینه برابرېږي تا سره؟ یاره ما سره یو سره 15 کسان مصروفېږي، 15 کسان کارګر را سره وي. خوشحاله یې په دې کار کې چې هغه سره مصروف یې خپله؟ ښه شکر دی، خوشحاله یم پکې. ډېره مننه. څه کول پکار دي افغان دولت ته په دې برخه کې تر څو دغه افغان سبزۍ لپاره چې دی هغو به یې څه وکړي تر څو نرخ پیدا کړي، بازارونه پیدا کړي؟ افغان دولت له دا پکار دي چې دې ته موږ ته مډیان جوړ کړي او سټورونه ورته جوړ کړي او مثلا نورو دولتونو سره قرارداد یې وکړي چې زمونږ دا حاصلات ښه راشي د ځمکو پیسې وکړي. او همدې هیله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. من خیر اوسې، عزتمن شه، الله دې وبخښي. خیر اوسې. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، همدغې پل کې یو او یو بلې برخې ته راغلو. دلته تاسو ګورئ چې ماشاءالله ډېری ځوانان لګیا دي او دغه ګازرې وینځي. نو ما دلته پکې تورې ګازرې هم پیدا کړې چې ماشاءالله دا هم سږ کال په ننګرهار ولایت کې او بیا د سراچې مربوط سیمه کې
شوي دي. نو ځوانان ناست دي خلطې هم ډکوي او دغلته یې په غاړه کې اوبو کې مینځي هم. نو دوی سره هم خبرې اترې کوم چې د دوی حاصلات سږ کال څنګه وو او نرخونه څنګه دي د تورو ګازرو. تاسو ته معلومیږي چې دې کې چې دا تورې ګازرې هم شته دی دا یو څه خوږې په نسبت د زیړو ګازرو باندې چې تاسو ګورئ څه کال شوي دي په سراچې پول کې نو دومره غټې غټې دي تاسو به ښکاري. نو ورور راسره دی نور معلومات دا موږ ته راکړي. ورور سلام ستړی یم شو بخیر راغلی. سلام علیکم نیک سلامونه نیک احترامات. زما نوم چې دی عرفان الله دی او موږ چې دلته راغلي یو د کار لپاره او همدا د ګازرو کار کوو. عرفان الله څنګه یې ژمي سره سال دی؟ اور الحمدلله تېرېږي ژمی ده خو بیا هم شکر د هزاره بار تېرېږي په کار کې مصروف یو او د ورځې هم دغه 200 روپۍ دیاړي د کوي خلکو سره. نه دا ګازر د خپل نه دي مزدوري کوي ورسره؟ نه مزدوري کوو موږ خپل هم نه دي بس 200 روپۍ د کارګران یاستو موږ سره ماشاءالله دا ټول کارګران دي. نیک هم هغه ده دا راته ووایه چې د ورځې په اوږدو کې به څو خلطې ډکوئ تاسو؟ د ورځې ماشاءالله دي بس 600 900 خلطې پورې موږ ډکوو. نه په یو نفر کې ټولو باندې؟ نه په شپږو نفرو باندې ډکوو. شپږو نفر دغه پیسې بیا تقسیموئ که نه دیارو کس بیل بیل دي؟ نه بیا بس جمعې ته حساب کوو بس یو جمعې کې 6 ورځې کار کوو یو جمعې موږ چوټي کوو نو 200 روپۍ موږ هفته کې 1200 روپۍ موږ اخلو. لکه تېر هفته هم 1200 روپۍ کار کړی؟ 1200 روپۍ هم کړی. افغانستان شرایط خراب لري که نه دا کار 200 روپۍ هېڅ ده نه ډېر په دې هار وینې په دې اوبو کې دا باران وګوره داسې حال ده بس باران مورې په اوبو کې ډېر یخي زخته ډېر یخي دومره یخي. ستا کار خو ماشاءالله بیا یو څه ښه دی که نه ځکه کرایه ناست دي هغه دورونه به لږ فضا وي. هغوی نه زما کار سخته ده دا ټول بوج په موږ یې ډکول والا باندې مینځل والا باندې دومره بوج خاص نه نه مینځل هم ګوره یو څه سخت دي او سخت دي هغه باران کې لګي ورته سخت او اسمان ته شین بیا نور هېڅ خبره نه. ښه دا راته ووایه چې پروسه کال هم دې پول کې کار کوو که نه څه کال د لومړی کال؟ او دا پروسه کال ډېر وخت نه رایسته موږ دا کار ډېر وخت. ستا په نظر څنګه دي څه کال حاصلات څنګه دي او تېر کال سره څنګه پرتله کوي؟ پروسه کال ښه وو که څه کال ښه دي؟ پروسه کال حالات ته ول چې ډېر خراب وه هوا ګرمه وله دومره ګازره نه وتله. څه کال حالات ښه دي ګازره ماشاءالله دي من 50 45 پورې پروسه کال چې و 10 روپۍ پورې من و 10 روپۍ او دې کې خو چې موږ ګورو کوم دغه تورې ګازرې هم پکې شته دی دا مکس بیا خرڅېږي که نه بیا ټولوئ ده نه تورې؟ نه دا موږ مکس خرڅوو هم جدا خرڅوو مکس دی بیا پکې ورولې سرو ګازرو کې چې جدا خرڅوو بیا دا سره که په 50 وي دا توره ګازره چې بیا په 80 روپۍ وځي. دا څه خوږی که نه؟ دا خوږی او بعضې دا د شکر مرض لپاره ځینې ډاکټران شکر مرض لپاره ښه دي او بیا ځینې ډاکټران وایي چې د زیړي مرض لپاره ښه دي. زیړي مرض لپاره او دا راته ووایه چې دغه ګازرې مثلا تاسو خلطه کوئ که نه دې نه بعد به چېرته ځي دا بیا چې ځي ایسته ولایتونه کابل ته زیات ځي او بیا نور شمالي ولایتونه ته تخار او داسې نورو ولایتونو ته ځي. ماشاءالله نرخونه څه کال ښه دي نسبت د تېر کال او ډېر ښه. مثلا که یو پټی سړی وکړي دې ساحه کې که نه دې چې دغه زموږ حاصلخیزه دي که نه خواري ډېره غواړي بس برابره خواري اوس دا نسبت اوس د خلکو نیتونو کې فرق راغلی مړه چې ګازرې بس ورته ورکړي ورته دا ګازرې دومره چې درپسې حساب نیولی دهقان غرق ورځ دی بس تجار والی او مخکې کلونه به ښه ول خلک به ډېر ښه ول پټی به درکړو دوه به درپسې وکړه ځاله دې درته سره زر کړي او به خدای پاک مهربان او چې شی به کېدل اوس چې ګازرې وباسي خلک درپسې حساب نیولی او پټی یې مسې پاتې سي مزدوري اوس خاص نشته. لکه مثلا چې څو نفره لګیا شي که نه څلور نفره د ورځې په اوږدو کې څومره ګازرې وباسي لکه دا اوس دا ورور راوړي زرنج کې او دلته اوس مینځي که نه دا خو فکر کوم تازه ایستلي اوس؟ هو دا تازه ویستلي وو په ماشاءالله 8 نفرو باندې 200 600 پاکټ اتمن انشاءالله ډکوو وباسو یې مینځو ډکوو هر شی ماشاءالله بیا خو ډېر کار کوي که نه؟ هو ډېر کار کوي ماشاءالله. ویستل به ډېر هم سخت دي بیا ویستل هم سخت دی بیل وهل هم سخت دا کار ډېر سخته ده. بیلچه ویل هم ګوره سخت دی خاور ګلاس ویل هم سخت ډېر نسبت هغه هم ځان ته یو څه وایي ډېر سبی مړه دومره یخ یم هغه تقریبا 6 بجې موږ کار ته ځو سبی او سبی بعضې خلک دي 6 بجې له خوبه نه پاڅېږي موږ 6 بجې کار ته ځو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. څه کول پکار دي افغان دولت ته په دې برخه کې تر څو د افغان سبزیو د بازار موندنې لپاره باید هغوی څه وکړي تر څو دغه شیان نرخ پیدا کړي چې ورسره ځوانان نور هم مصروفه شي ورته کار زمینه برابره. بس دولت ته زموږ دا خواهش ده چې دې کار لپاره دا ګازرې چې دي په نورو هېوادونو کې دا 1 کیلو نسبتا نه پوهېږم چې په $100 ده او زموږ هېواد کې دا تقریبا په 50 افغانۍ دي ته چې یو ښه سیسټم برابر د جوس لپاره د ترکارۍ لپاره له مربا لپاره له هر شي لپاره خصوصا له اچار لپاره د هر شي لپاره استفاده کېږي ده او نو دولت هم خواهش داره چې د ځوانانو ته کار پیدا کړي. دا ماشاءالله وګوره په 200 روپۍ دوی لګیا دي په
په 200 روپۍ نن سبا هېڅ شی نه کور نه چلېږي او ماشاءالله قیمتي خو مرس په ورځ وینې نو دغه خواهش هم له دولت څخه ډېر زیات دی ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. دغه نو په ننګرهار ولایت کې د سراچي پل چېرته چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال په مختلفو کارونو مصروفه وو. نو تاسو سږکال موږ سره د ګازرو او شلغم مواصلات ولیدل، ترڅنګ یې د هیوادوالو خبرې هم تاسو واورېدلې چې سږکال نرخونه د ګازرو او شلغمو څنګه دي او تېر کال سره څومره فرق کوي. نو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. اکثره مسافرو ته د دغې خپرونې لینک ولېږئ تر څو هغه زموږ خویندې ورونه چې د هېواده بهر دي هغوی هم له موږ سره د سراچي پل وویني. نو تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.